بلې هېوادوالو دغه موضوع چې ما مخکې وویلې ده ویډیو قطع کېږي ګنجایش نه لري دا چې ما ویلې چې دا د ډېر شرم خبره ده چې د ایران زمامدارانو وروسته کې دغه تاریخ تغییر کړی دی او تحریف یې ورکړی دا د کتابونه جویدا او اویستا او دا ګریک ویدا او دا کتابونو کې د بعضې کتابونه د ویدا دوی بعضې کتابونه دوی کوم وخت چې نادر افشار راغلو یا مخکې د هغه نه بعضې سامانیانو قدرتو نو دا وخت کې دوی بعضې کتابونه له منځه وړي دي بعضې اثرات له منځه وړي دي او دوی داسې بعضې یو تاریخ کې ما ډېر شرم اوره خبره ده ایراني ژبه کې لیکلي دي چې دا د افغانستان لیکي چې دا زمونږ و ولې بیا په یو بل ځای کې بل تاریخ کې لیکل کېږي چې فارسي ژبه د بختي یا بلخ یا پارتي نه راغلی دی ایران ته بیا نو موږ او تاسو محاسبه کوو چې ایران زمونږ یا موږ د ایرانیانو په هر صورت دغه موضوع ما تاسو ته تشریح کوله چې نادر افشار 14 میاشتې که چېرته افغانستان د دوی نو بیا 14 میاشتې قنداریانو د دې په مقابل کې سنګر نیولی و او جنګ یې کوو چې بیا له منځه لاړله بیا دوی نادر افشار دا قدرت ونیو د کابل نه واین تر کومو ساحو پورې بیا بیرته ابدالیانو یا احمدشاه بابا دوی له منځه وړیان تر اصفهانه پورې حکومت چلولی که په مجموع کې هېوادوالو داسې محاسبه کړو که کوشانیان دي که یفتلیان دي که غوریانو غزنویانو ابدالیانو اتلودیانو دا زمونږ پاچایانو که د سلطنت د تسلط د جغرافیه چې مطالعه کړو د ایران چې دوی وایي زمونږ زیات وخت په دغه منطقو کې تسلط درلود حکومت هم درلود فلهذا هیڅوک نشي کولی چې زمونږ تاریخ ته صدمه ورسوي زمونږ تاریخ هغه د اریانا زمونږ دی افغانستان زمونږ دی خراسان زمونږ دی دا یو ډېر ستر تاریخ لرو نو زه اصل یو بل ډېر مهمه موضوع ته هېوادوالو راځم چې دا هدف مې ولې دا شی دا مسایل مې تشریح کړل ما په فارسي ژبه کې د جهاد دوران و دا بعضې نور مسایل مې هم تشریح کړي دي بیا وروسته دغه ډېر مهمه خبره چې ډېر د هر افغان لپاره یو ډېر د سرطاني دانه په زړه کې دی د افغانستان په